کوي ووایه د خمارو سترګو شم ستانه تحصیل څه ضلع ووایه غزلو کټواک نمک چار بیدار بیک بگتی وایم ووایه دې خوښه یې هغه ووایه د شرمت کسره شوما تکړه غرمه شوما خیر دې د ځواني غاړه خاني لمبه شوما تکړه غرمه شوما نیغه وکاته د شرمت کسره شوما تکړه غرمه شوما چې په دې سیمه پرلي مسته وږمه شومه ټکټنه غرمه شومه زه چې په دې سیمه د پرلي مسته وږمه شومه ټکټنه غرمه شومه او ټکټنه غرمه غږ لکه بلبل زما مخ لکه د ګل زما او زلفې د سنبل زما ګل زما او زلفې د سنبل زما چاته هار د ګلو د چاختو کې زوله نه شومه او ټکڼه غرمه شومه چاته هار د چاختو کې زوله نه شومه او ټکڼه غرمه شومه نیغ دې رمه شومه پختنه وجا دریم بختر په دې کې مېلمنه شومه او ټکټنه غرمه شومه خیر دې د ځواني غاړه خاني اسره لمبه شومه او ټکټنه غرمه شومه نیغ دې راته وکتو د شرمت کسره شومه او ټکټنه غرمه شومه کسره شومه او ټکټنه غرمه شومه ټکټنه غرمه شومه خدای او خدا دا توت بابا توته شنمار 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 استاذ يمشي داسې ساكن مړې دې راله خفه کوله زه داسې خاصیت ته ویم دا خبره نه ده مړې ښه در باندې پوه شوې یم چې ته په ما باندې بل واده کې دا کومه کوسرسینده کو دې لګو والا تعویض واچوه چې د خیره پورې الوالي وشي ستا په قسمت کې بچي نشته اولاد همیشه د خاوند په قسمت کې او روزګار د ښځې ډېره ښه خبره ده سبا له خیره کار پرېږدم یو دوه ورځې چې در باندې لږ تندې تېرې شي نو پته به درته ولګي قدر څنګه دی وایي مړه ته خو هسې خفه کېږي راشه تعویض راته واچوه په حکم د خدای په برکت د ټنګرپور بابا او د سیپلین صاحب شنمال دا صبر دماغ زلمی دي جاسه په دروغه ازادي نړۍ وایي دا د اول درجې بدماشان دي د دې مقصد پبلک کې یاره پیدا کول امن تباه کول دي هغه ته یاد ولري چې زمونږ په هېڅ چېرې دوی له دغه پرمیشن ورنه کړو ولې چې دوی د ګورمنټ باغیان دي خو که هغو له چا د پناه ورکړه یا فیور وکړو نو ګورمنټ به سخت نه سخت سزا ورکړي تر کومې به د غلامۍ په ژوند کې پراته د بیدارۍ وخت دی او بیدار شئ توره وریځ راچوته شوې ده او یو ورځ به دا وریځ ورېږي څوک چې د ظلم خلاف جهاد کول غواړي نو هغه دې په ما پسې راځي هم پټ ځای کې کېنوئ ولې چې فرنګي بهادر ده په جنګ کې دغسې ظلمو ضرورت دی د هېڅوک په زور باندې د فرنګي په فوج کې نشي برتي کولی واپس لاړ شه کمقله زه د خان بهادر صاحب ډېر عزت کوم ولې چې هغه ده فرنګي سرکار خاص سړی دی
کني اوس به مې تاله د دې خبرې دلته کې جواب درکړی د دې خبرې جواب پیسې درکړم سلیم جابر خان ومشتو سلیم خان ودې دې تصویر ناشونی بس چل کیږي زما کوم دغه یو مشر زوی دی هر څنګه چې کیږي دا به اوس ته بچ کې په یو طریقه بچ کې دي شي چې خپل ځان ګرفتارۍ لپاره ورکړي یا زه پوه شم او د خلاصول پوه شم خان بهادر صاحب په چا اعتبار دی وخت په غلام ستا پیرنګې بهادر ستا نه زوی شکولی شي او د هغې په دې تاله جایدادونه او خطابونه در کولی شي ستا په وینا ستا زوی نشي معاف کړو دا نه پوهېږي خانمې قانون اخر قانون دی قانون د چا قانون لعنتي قانون د پیرنګیانو خټه د مکر او د فریب په اوبو کې خلي شوي اعتبار ونه کړي خان بهادر صاحب وفا به در سره ونه کړي غلی شه پیرنګیانه زما خبره پوزه شي ورشه خپل زوی د خپل لاس په اور کې واچوه بابا جی زما لالا کا چاور کے بعد چلو زه به یم چپ شه خان بهادر چې بیسه بیسه راغلی سلیم خان راغلو بچیا نور زه ستا نه اجازت ته پوښتلو راغلی ما زه اوس دلته نشم اوسېدی نو ته چېرته ځې غیر علاقې ته ښه ده نو ما هم دا غوښتل غیر علاقه خو زموږ خپله علاقه ده او بیا خپل خلک دي اما وی چې لاړ شم نو هغه خلک به ټول د ځان سره ملګري کړم نو ته دلته کې ولې راتلې تا ته پته نشته دی چې ټول پولیس تا په سرګردانه ګرځي مور زه د پولیس هېڅ پروا نه کوم زه خو ستا څنګه راغلی ما چې دې سره ملاو شم ما ته دعا وکړي دوا تا پسې خو د ټول د وطن د میندو دواګانې دي ځه ورشه په مخه دې رڼا شه خان دی راځئ او تالاشي وکړې د کمیشنر صاحب شک هم لري شي او زما د پولیس هم پته ولګي شکر دی خدای پاکه چې زما دا زوی تا په خلمان کې واغېشتو خانمې خیر ودې تختولو که نه داسې ووایه چې بچ مې کو ولې زه مور نه راتلم دا ولې هېر کړل چې د ټولو نه مخکې په زما ښځی او بیا د سلیم مور د زوی مینې د دې وکتل او عزت یې شاته وغورځولو دا په کس ما سره دا دوکه وکړه دا سره خلک قدم په قدم دوکه کوي او که ما دا سره یو دوکه وکړه حکومت سره ډغره وهل بغاوت دی ورور نه دی شکول قیامت نبی